د پښتنو په سیمو کې اوس جعلي ډاکټران او جعلي هسپتالونه دومره ډېر سوي دي چې د انتظامیې ځینې خلک ورسره ملاو وي، صرف کسابۍ یې راایستلي دي، نه د ډاکټرانو سره ډګریانې وي، نه د هسپتالو انفارمیشن ورسره وي، بس ای په نامه ډاکټر وي، نور کساب وي، بالکل نه د غریب فرق کوي نه د ماړه فرق کوي، د خپلو پیسو سره کار وي، نه د چا علاج ته ګوري، نه د چا مسکیني ته ګوري، نه علاج زده وي، نه ډګري ورسره وي. په خروټ آباد په کوټه کې په نورزو چوک باندې دغه منظور هسپتال دی چې په دې کې یو ناوړې واقعه پیښه شوې ده. یو زنانه د ماشوم بیماري یې درلوده چې د ماشوم د پیدا کېدو ټیم یې پوره و. دغه زنانه د هسپتال ته ورغلې ده، د هلته یې 40-50,000 روپۍ د اپریشن هم ځنجمه کړي دي. دغه زنانه دغه ډاکټرانو وژلې ده، د دوی د لاپروایي له وجې مړه ده. او زموږ ایمان هم دا دی چې مرګ بې وعدې نه راځي، خو الله پاک انسانانو ته عقلونه ورکړي دي، د هغه دپاره یې وسایل هم راستولي دي. دغه ډاکټرانو دغه زنانه هلته وژلې ده، بیا د وژلو بعده وړې ده د کوټې بي ام سي هسپتال کې غورځولې ده. هلته یې دا لیکلي دي چې دا لاوارثه زنانه ده. 2-3-4 غنټې د دغه کورنۍ پسې ګرځېده چې دغه زنانه نه په هسپتال کې وه نه په کوټه کې وه. بیا د پولیسو د انتظامیې په زور د هسپتال مالکانو فردیس چاپې وویل شوې، بیا هغو دا وویل چې دا په بي ام سي کې موږ مړه سوه، موږ په بي ام سي کې ایښې ده. په بي ام سي هسپتال کې د کوټې په بي ام سي هسپتال کې هغه زنانه په لاوارثو کې لیکلي ول چې بالاخره پیدا سوه، خو هغه زنانه په شهادت باندې رسېدلې وه. دغه پیغام پر مخ دومره در سره نشر کړي چې د پاکستان در ټولو ادارو پورې ورسېږي چې تاسو دغه رقم خلک ونیسئ، دغسې سزاوې ورکړئ چې بیا تاریخ په یاد لري. ستاسو د انتظامیې ځینې خلک هم په دغه شیانو کې ملوث وي چې د اجازې ورکړې وي، د دوی خپلې ونډې ورسره وي. هر وخت دا رقم واقعې پیښېږي، خو څوک پر میډیا راځي څوک نه راځي. هر ځای ډاکټرانو سره نه ډګریانې ورسره وي نه بل څه ورسره وي. ده به ایم ټي کړی وي، لیکن د ده پرچې و د ده کارت چې وګورې د ایم بي بي ایس ورسره لیکلی وي، د فلانا ډګري ورسره لیکلی وي، حالانکې دی به ایم ټي به یې کړی وي، 18 میاشتې کورس به یې کړی وي، ده به مو ځان ته د ډاکټر لقب ورکړی. موږ د انتظامیې څخه دا خواست کوو چې پر دغه رقم هسپتالو پر دغه رقم جعلي ډاکټرانو باندې چاپې ووایي، سختې سزاوې ورکړي. دغه رقم جاهله ډاکټران باید ونیول سي. دغه ویډیو پیغام پر مخ دومره در سره نشر کړي چې در ټولو ادارو پورې ورسېږي، او د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز هم در سره فالو کړي. څنګه یاست ملګرو؟ په خیر یا جوړ یاست؟ دغه منظور هسپتال یې په نورزو چوک پرون یې زنانه مړه کړې وه، په سیول کې غورځولې وه، او نن دا دې برته راغلي دي ځای سیلول برته خلاص کړي په زور 2 نمبر دوایانې وه، سامان یې ګرجن وایستې تواشه. اوس دا د احتجاج شروع دی، خاص نورزو چوک منظور هسپتال دی تواشه. دغه بورډونه ډاکټران یې 2 نمبر ډاکټران کښېنولي دي، دا یې ګرده ګوره دا بورډ یې ګرده صفا کړی دی، نومان شان یې ګرده چین میټاو کړي دي. ټولنې مړې وکړې ماشان یو رقم خبره شوه، نن سهار یې رسلان شان مات کړي دي، برته بدماشي شوه. गिरफ्तार करो डॉक्टर रशिया को, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। सनावला अस्पताल दी चुरे की Kalawan darah pekan. شرطي سناولا अस्पताल है चुके ऑक्सीजन डबा सीमारे चुरे अस्पताल है चुके